بس داسې لږ د مینې رنګ ورکړه نو ډېره ښه ده وخته چې تا د نوې ژوند کومه نقشه راوړې. د چین په بیجینګ کې د افغانستان او د پاکستان او د چین د وزارت خارجه د چارواکو اهم اجلاس وشو او په هغه کې ډېرې اهمې فیصلې وشوې او خدای دې وکړي چې دا سرته ورسي چې د پښتنو د بدبختۍ ختم شي. په هغه کې دا فیصله وشوه چې د پېښور نه تر د کابل پورې یو د عالمي معیار موټروی جوړیږي. په هغه کې دا فیصله وشوه چې د خرلاچۍ د لارې به یوه پاټلی خورېږي او هغه به په کابل باندې تېرېږي او هغه به پاکستان ته رسي. په دې کې دا فیصله وشوه چې هندوستان، پاکستان او افغانستان به د خپلو چارج ډي افیر درجه اوچتوي او دواړه ملکونه به د یو بل په ملک کې سفیران مقرروي. هم په دې کې دا فیصله مشوه چې دواړه ملکونه به ترهګر د خپل ملک نه شړي او د یو ملک ترهګرۍ ته نه پرېږدي. یو ملک به هم هغه کس له چا اجازت نه ورکوي چې ترې په بل ملک کې ترهګري وکړه. نه به افغانستان اجازت ورکوي نه به افغانستان اجازت ورکوي. د سی پیک دویمه مرحله به پکې شروع شي او دا ټولې لارې ګوره د پښتنو په لارې تېرېږي. نو ګټه پکې زمونږ د پښتنو ده. په چمن باندې به تېرېږي نو په هغه اړخ ته پښتانه دي، قندهار دي، دې اړخ ته پښتانه دي، چمن دی، پښین دی، پېښور دی، اخوا بیا جلال آباد دی، اخوا بیا د پښتنو علاقې دي. نو که دا تېرېږي نو د پاکستان او افغانستان په لاره به تېرېږي خو په پښتون میشته سیمو باندې به تېرېږي او په دې کې به واړه ښارګوټي جوړېږي، په دې کې به د عالمي معیار سړکونه جوړېږي، په دې کې به د عالمي معیار موټرویګانې جوړې کېږي او په دې کې به روزګار را پیدا شي، په دې کې به تجارت را پیدا شي، په دې کې به د غونډې منځنۍ اسیا د تجارت مرکز چې کوم دی نو هغه به د پښتنو چمن او پېښور جوړېږي او له دې ځای نه به بیا د ګوادر او د کراچۍ د بندرګاه په لور باندې ځي. نو ډېرې ښې ورځې را روانې دي. اسحاق ډار چې کومه نقشه راښکله او هغه وایي چې زه په د هندوستان د خارجه وزیر سره سلا شوی یم. چین به پکې سرمایه کاري کوي او ټکنالوژي به هم د چین د استعمالو او موږ به ورسره خواري کوو چې په ملک کې امن راولو او هغوی سره موږ سهولتکاري ورسره وکړو چې زموږ په ملک کې تاسو سرمایه کاري وکړئ. لومبۍ به اوس په دې کې ترهګر ختمول غواړي، ترهګري به ختمول غواړي او کوم خلک خدای پاک پښتنو له یو ډېره عجیبه شانته موقع په لاس باندې ورکړه. دا د کروڑونو روپو پراجیکټونه دي. دا که د پښتنو په لارو باندې تیر شو کنه نو پښتانه به د دنیا خوشحال ترین قومونه جوړ شي. اوس بس دا یو خبره پکار ده چې خدای پاک ته د اغیارو نه مونږ وساتي. هغه اغیار چې ټوپکې په لاس کې راکړي دي او د خپلو مقصدونو دپاره م استعمالوي. خدای پاک د اوس مونږ د هغې خلکو نه خلاص کړي. د افغانستان او د پاکستان د مشرانو توره به دا وي چې هغوی دا پراژې دستی کې شروع کی او خلکو ته روزګارونه ملو شي، خلکو ته کارونه ملو شي او خلک پکې لګیا خپل کارونه پکې کوي. خو د ترهګرو او د دهشتګردو ملا به هم ماتول غواړي او دا لکه څنګه چې د افغانستان او د پاکستان حکومتونو فیصله کړې ده چې په شریکه بره ترهګرو لاس او خپې ماتو، د دوی ملا به ماتو. نو انشاءالله شکر دی چې د افغانستان پښتانه او د افغانستان پښتانه او د پاکستان پښتانه ورته یو ځای شي. نو انشاءالله تعالی چې دا او دا موقع ګوره خدای پاک کله کله انسانانو له په موقع باندې ورکوي. دا اوس یو تحفه ده چې موږ له خدای راکړې ده او په کار ده چې موږ د دې نه فایده والو. چین د دنیا ستر قدرت دی، د مالی لحاظ باندې هم دی، د ټکنالوژۍ په لحاظ باندې هم دی. د هغې د وسایلو نه په کار دی چې موږ فایده والو او خپل ملکونه پې آباد کو او د دې بدبختۍ نه، د دې تربګنۍ نه، د دې پسماندګۍ نه، د دې بې شعورۍ نه، د دې
جهالت نه د دې نه پکار دی چې باقي روګازو قلم ته مخه کو ټکنالوژي ته مخه کو او داسې کارونو ته مخه کو کاروبارونو ته مخه کو روزګارونو ته مخه کو نو زه خو ډېر خوشحاله یم چې خدای دې وکړي چې د پولې نه اخوا او د پولې نه دې خوا چې څونه پښتانه دي هغوی د دې لپاره هلې ځلې وکړي او دې سره د افغانستان او د پاکستان ټول قومونه هم ترقي کوي خو په پښتون میشته سیمو کې چې کوم خلک ډېره دي هغوی به سره بالکل اربپتیان او کروړپتیان شي دا راته مه ووایه خو که دا منصوبې په اصلي معنو کې سر ته ورسېدې اوس په دې کې د افغانستان او د پاکستان د چارواکو امتحان دی چې آیا هغوی اغیارو ته ټیټیږي او که نه هغوی د خپل ملک حالات بهتر کول غواړي